شپه اوښکې تویېږي. درنو مینهوالو، د دغه دردونکي ناول دریمه برخه درته وړاندې کوو. ای عدالته، دا خلک ستا لپاره سینه وهي، نارې کوي او سورې کوي او هیڅکله نه حاضرېږي چې اعتراف وکړي او دغه راز د عدالت په نامه څه جنایتونه نه دي چې نه کېږي او څه کارونه نه دي چې نه ترسره کېږي. نن هم د عدالت په نامه وغوښتل شول چې زما په اړه د اعدام حکم صادر کړي او مسلماً د اعدام د حکم په صادرولو سره به ستاسې په ان عدالت پلی شوی وي. ډېرو وویل شول چې د اعدام په حکم به د جنایتو شمیره راټیټه شي. هېڅکله داسې ونه شول. د ورځې یو تن اعدام شي خو د شپې بیا بله وژنه وشي. نن ورځ د نړۍ د ډېرو پرمختللو هېوادونو په قانون کې د اعدام حکم منسوخ شوی او زموږ قاضي صاحبان دې هم دې ټکي ته پاملرنه وکړي. ټول هغه کسان چې د وژونکي یعنې قاتل په نامه په محکمو کې محاکمه کېږي د پیدایښت نه وژونکي نه وي. زه نه وایم چې د اعدام حکم مه پلی کوئ. زه وایم په دې اړه پوره څېړنه وکړئ. وګورئ د وژنې لامل څه دی. تاسې چې د عمومي مجازاتو د قانون له مخې د هر وژونکي لپاره د اعدام غوښتنه کوئ، آیا کله مو داسې سوچ هم کړی چې شاید تاسې ته هم کوم وخت غوسه درشي او ونه شئ کولی خپل اعصاب کنټرول کړئ او په یوه څپېړه څوک ووژنئ؟ آیا په دې صورت کې باید تاسې اعدام شئ؟ البته دا وایم چې د وژنې ټول اړخونه ښکاره شي تر څو سمه او بشپړه څېړنه ترسره کړئ. زما په اند قانون باید واقعي او رښتیني وژونکي لپاره پلی شي، نه هر هغه چا باندې چې د قاتل نوم پرې ایښودل کېږي په داسې حال کې چې ګناهګاران هم نه وي. ښه به دا وي چې د داسې ځانګړو مواردو لپاره په قانون کې له سره بیا کتنه یعنې تجدید نظر وشي او د دغو ستونزو لپاره بشپړې څېړنې وشي. ځکه زه یوازې تورن په وژنه نه یم چې په دې محکمه کې محاکمه کېږم. له ما وروسته او تر ما د مخه داسې محکمې شوي او وبشي. تاسې ټول منتظر یاست چې زه په خپله د وژنې لامل تشریح کړم، په داسې حال کې چې دا ستاسې دنده ده چې بویه په دې اړه بشپړ او په رښتینې توګه څېړنه وکړئ. بېله دې چې ماته کومه اړتیا پیدا کړي تاسې د قانون پلي کولو د عدالت په نامه ستره کامیابي ځان ته بولئ. آیا کله مو داسې سوچ هم کړی که اشتباه وکړئ څه به وشي؟ نه، هېڅکله هم نه. هو ګوره، څنګه چې رایه صادره شوه نور د پای ته رسېدو اړتیا نشته او زه که دا خبرې په ژبه راوړم نو د ځان لپاره نه وایم بلکې د هغه د چا لپاره وایم چې بې ګناه په دې محکمو کې محاکمه کېږي. باید د هغو په فکر کې واوسو. په دې وخت کې مدافع وکیل د اعتراض په ډول له خپل ځای راجوګ شو او په جګ اواز یې مخ د محکمې رئیس پر لور واړو او ویې ویل: ښاغلی رئیس صاحب، تورن له اصلي موضوع وځي. ښه به دا وي چې د بې ځایه خبرو پر ځای اصلي مطلب ته راشي. تورن په بې پروایۍ مدافع وکیل ته وکتل او ویې ویل: نه، زه د موضوع نه یم وتی، بلکې زه په همدې موضوع کې لګیا یم او خبرې کوم او ټول پرې راڅرخي. مګر زه تورن نه یم، د یوې وژنې په جرم نه یم تورن شوی. دا حق بویه ما ته راکړل شوی چې له خپله ځانه د وروستي ځل لپاره دفاع وکړم. نو په دې اساس باید دومره ازادي خورا کړل شي چې د ښاغلي قاضي صاحب ذهن د هغو پیښو په هکله چې هره وژنه په یو لامل ترسره کېږي روښانه کړم. په دې اساس هغه څه چې تاسې ورته د بې ځایه خبرو نوم ورکوئ په بشپړه توګه زما د خبرو سره تړاو لري او زه باید په جدي توګه ووایم چې زه د موضوع نه یم بهر شوی.
هر حال د ښاغلي قاضي نه هیله کوم هر هغه څه چې زه وایم ورته پاملرنه وکړي او په حقیقت کې زما دا د تیر ژوند یعنی سرګذشت دی چې زما د مېرمنې له وژنې سره په بشپړه توګه تړاو لري او زه د وروستۍ دفاع په نامه محاکمه کې څرګندوم په داسې حال کې چې د ګډونوالو او قاضي صاحب لپاره به د یوې داسې چا داستان وي چې نن ژوند تباه شوی او باید د ژوند تر وروستۍ شېبو پورې د خپلو خاطرو سره ژوندی واوسي. ولس کلن وم او د لیسې په 5م ټولګي کې مې زده کړې کولې. راتلونکي ته ډېر هیلهمند او لیواله وم چې یوه ورځ ځان سوکاله احساس کړم. زړه مې غوښتل چې ډېر ژر دغه 2 کاله تېر کړم او پوهنتون ته لاړ شم. ژوند راته ښایسته او سینګار شوی ښکارېده. د ښوونځي چاپېریال او ښکلا نه مې خوند اخیسته او له دې چې احساس مې کوه وروسته تر زده کړو به د هېوادوالو لپاره د چوپړ جوګه شم. ډېر خوشحاله وم او له ځان سره مې نقشې جوړولې. په هغه وخت کې د ښوونځي زنګ د نړۍ ښایسته او ښکلې موسیقي وه، په ځانګړې توګه د سهار ټالۍ چې زموږ تر ښوونځي ښکته د نجونو ښوونځي ټالۍ هم ورسره سمه اورېدل کېده. د غرمې موده به چې کله د هلکانو او نجونو ښوونځی رخصت شو نو په درونو کې به عجیبه غوغا او هاهاها جوړه وه. ما به د نجونو له لیدو څخه خوند اخیسته، خو تل به مې دا کوښښ کوه چې د نجونو څخه ځان لرې وساتم، سره د دې چې خوشتریپه هم وم او په زمن کې ملګرو مې هم څو ځلې ویلي وو چې د نجونو په منځ کې محبوبیت او جذابیت لرم. هیڅ کله مې کوښښ نه کوه چې د نجونو سره ملګری شم. په یاد مې دي چې څو ځلې موقع مساعده شوه چې د نجونو سره دوستي پیل کړم، خو خپله مې دا کار ونه کړ. کله به مې چې ټولګیوالو د نجونو د مینې په هکله خبرې کولې ما به پرې ملنډې وهلې. هغوی ته به مې تل ویل چې په دې دور کې مینه او عشق معنا نه لري. هغوی به چې زما دا خبرې واورېدې او پوه به شول چې د دوی هم ژبې نه یم نو نور به یې ماته د نجونو په هکله هېڅ نه ویل. خو کله به چې همدغو هلکانو سره نجونو بې وفایي وکړه او یا تر دو بل کوم بډایه ښایسته او خوشټیپه هلک به یې ولیده د هغه سره به یې دانې وځغلولې نو زما خواته به رالل او په داسې حال کې چې فوقالعاده به غوسه ول زما خبرې به یې تاییدولې. رښتیا دا وه چې ما ښځه کوله او مینې ته یې هېڅ اړتیا نه درلوده. په همدې اساس په هغه وخت کې ماته د مینې جملې غیر د ملنډو بله معنا نه درلوده. بالاخره د برخلیک او تقدیر لوبې د یو ځای پیلېږي چې انسان په خپله هم سوچ نشي کولی. دغه لوبه ماته هم د یوې وچې او یخې ورځې نه را پیدا شوه. هغه ورځ وروسته تر غرمې د فوټبال لوبې لپاره لوبغالي ته تللی وم. تر 80 دقیقو مې د فوټبال لوبه ولیده، خو نه پوهېږم د دې دومره مینې سره چې د فوټبال سره مې درلوده ولې وروستۍ 10 دقیقو کې ایثار نه شوم. د ګډونوالو د ګڼې ګوڼې نه راووتم او لږ شېبه وروسته په داسې حال کې چې د ګډونوالو د هڅونې نارې سورې مې تر غوږو کې دي د لوبغالي له دروازې راووتم. په لوی واټ کې د اوچتو ګامونو په پورته کولو سره کور په لور روان شوم. څومره چې به وړاندې تلم په هماغه کچه به مې سوچونه زیاتېدل او د راتلونکي لپاره مې ځان ته نقشه جوړوله. ناڅاپه مې خپلو کتابونو ته پام شو چې په ځمکه راڅخه لوېدلي دي. کله مې چې سر د سوچونو له نړۍ اوچت کړ نو څه ګورم چې یوه نجلۍ مې کتابونه راټولوي. له ځانه سره مې وویل شاید خوب وینم، خو ښایسته او زړه راښکونکی اواز یې زه له سوچه را بهر کړم. د بخښنې په غوښتنې سره یې وویل زما د تقویتي ټولګي درسي ساعت چې په دې واټ کې دی پیل شوی، ځکه مې منډې وهلې چې ګواکې درس ته ځان ورسوم. په دې اساس پوه نه شوم او له تا سره مې ټکر وکړ.